د اواز ملکن نائب صدر ډېر ګران ملګري غلام شیر ثاقب صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي او خپل کلام زموږ سره شریک کړي. غلام شیر ثاقب صاحب. دا سړی د دې کړي نه وشړی، دا سړی د دې کړي نه وشړی، دا سړی د دې ولس غمخوار ښکاري، دا سړی د دې کړي نه وشړی، دا سړی د دې ولس غمخوار ښکاري او روغه چې د غل سره په ما کوي، روغه چې د غل سره په ما کوي دا راته په لیوي کې سوبیدار ښکاري. دا سړی د دې کړي نه وشړی، دا سړی د دې ولس غمخوار ښکاري او روغه چې د غل سره په ما کوي دا راته لیوي کې سوبیدار ښکاري. دلته صدر صاحب چې څوک بې همته چې د بل په انتظار ولاړ وي، څوک بې همته چې د بل په انتظار ولاړ وي هغه به ټول عمر لاسپوسي خوار وزار ولاړ وي، څوک بې همته چې د بل په انتظار ولاړ وي هغه به ټول عمر لاسپوسي خوار وزار ولاړ وي. او خدایه په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه، خدایه په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه، یو خوا بچي ورته نهار وي بل خوا کار ولاړ وي. خدایه په دغه خودکشۍ څوک ګناهګار مه نیسه، یو چې بچي ورته نهار وي بل خوا کار ولاړ وي. او ستا دو پیسو پسې تور سري زما چرته راله، ستا دو پیسو پسې تور سري زما چرته راله، په تماشې ټول مخلوق د ډک بازار ولاړ وي. ستا دو پیسو پسې تور سري زما چرته راله، په تماشې ټول مخلوق د ډک بازار ولاړ وي. او خدایه د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس، خدایه د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس چې خپل غلبیل بچي ته بوډا پلار ولاړ وي. خدایه د هغه ظالمانو نه به څوک کړي تپوس چې خپل غلبیل بچي ته بوډا پلار ولاړ وي. او صدر صاحب شعر دی چې ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې، ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې تر څو چې خلق وړو غړو ته په قطار ولاړ وي. مننه جی. ستا نوابي خانبوي داسې تر هغه پورې تر څو چې خلق وړو غړو ته په قطار ولاړ وي. او ګور صاحب شعر دی چې ټوپک دې مات شي د بارودو لوګي ستا نصیب شه، ټوپک دې مات شي د بارودو لوګي ستا نصیب شوه، د علم تږي مو بچي په هره لار ولاړ وي. او مقصد چې زه ثاقب دومره احساسي شمه په هغه وخت کې، زه ثاقب دومره احساسي شمه په هغه وخت کې چې د محنت سیلې ته څوک په انتظار ولاړ وي.